السلام علیکم. ویلکم ټو پارت 2. دویم پارت ته په خیر راغلی. اوس به موږ شروع کوو پارت 2. دا ویډیو موږ ټول یو ځای هم جوړولی شوه چې یو ویډیو مو جوړه کړې وه، پای کې ناون، پروناون، ایډجیکټیو، ایډورب دا ټول هم پکې ایکسپلین کړي وو. خو بعضې کسان داسې وي چې هغوی له الریډي ناون باره کې ورته پته وي یا د ایډجیکټیو ایډورب باره کې ورته پته وي. د هغې دپاره هغوی ټوله ویډیو نشي کتلی. یو دا خبره او بل دا خبره هم وه چې دا ډېره غټه ویډیو دا لږه بورینګ لګي. ډېره غټه ویډیو نه ده، دا چې څوک وګوري بس ډایرکټ ورته اړوئ او بیخي یې سکیپ کوي. نو موږ ځکه دا پارټ اف سپیچ په سټیپونو کې تقسیم کړل او داسې دا ویډیو ډېره غټه راتلله. نو موږ په پارټ سټیپونو کې تقسیم کړو او موږ دې یو کمپلیټ پلی لسټ جوړ کړو. په دې پلی لسټ کې اوس تاسو سټیپ بای سټیپ پارټ اف سپیچ ښایو. بس اوس راځو چې پروناون زده کړو چې دا پروناون څه ته وایي. واټ از پروناون؟ پروناون څه شی دی؟ لومبی خو راځو د دې ډیفینیشن پېژنو چې دا ډیفینیشن د دې څنګه دی. لکه تاسو ما په تېر کلاس کې دا ویلي دي چې تاسو کله هم یو څیز زده کوئ نو لومبی هغه پېژنئ چې زه دا کار کوم دا دې څه شی. لکه فار ایګزامپل تا ایګزامپل در وایم، یو کس دی که نه هغه ایم ای کوي، ایم ای هغه ته دا پته نه چې دا ایم ای څه ته وایي، دا ایم ای د څه، دا ایم ای سټینډ فارورډ، ایم ای د څه ابریویشن دی، ایم ای د څه مطلب دی. نو هغه به ایم ای کې مخکې څه لاړ شي. نو ځکه تاسو زموږ لپاره دا لازمي چې تاسو لومبی دا ټیچ کړو چې دا پروناون څه ته وایي، پروناون څنګه تعارف دی، پروناون ډیفینیشن څنګه دی، پروناون په کوم ځای کې استعمالیږي. لومبی خو ته موږ دا ښایو چې دا پروناون وایي څه ته. نو راځئ پروناون پېژنو. Pronouns are words that we use in place of noun. دای انګلیش کې ډیفینیشن دی. اوس د دې ترجمه، هغه الفاظ دي پروناون هغه الفاظ دي چې هغه مونږه د نون په ځای استعمالو، د نوم په ځای استعمالو، هغې ته موږ پروناون وایو. لکه فار ایګزامپل، لکه ته ووایې چې اسلم کور ته تللی دی، اسلم کور ته تللی دی. نو ته که د اسلم په ځای ووایې چې هغه کور ته تللی دی، نو دا هغه څه شو؟ دا تا سره یو پروناون شو. اسلم ناون دی او تا د اسلم په ځای هغه استعمال کو. دا تاسو وکړل دا د ناون په ځای پروناون استعمال کو. نو دقې ته څه وایي چې ته کله دا د ناون په ځای پروناون استعمال کړي نو دې ته څه وایي؟ پروناون ورډ ویل. لکه ته وویل چې اسلم went to school، اسلم سکول ته لاړې، اسلم went to school. او ته وویل چې هی went to school، هغه سکول ته لاړې. نو تا د اسلم په ځای څه استعمال کړل؟ هی استعمال کړو. دقې هی ته به څه وایي؟ پروناون وایي. لکه تاسو پښتو کې وایي که نه، پښتو کې هغه، هغه هلک، هغه جینۍ. نو تاسو وګورئ دا هغه چې کوم دی هی، دا ما سره پروناون دی. هغه تا نوم یاد نه کو چې لکه پلانکې، لکه تا هغه هلک یاد نه کو چې هغه هلک هر څه نوم دی، تا هغه یاد نه کو. تا هغه په ځای ده وویل چې هغه سکول ته لاړی، هغه کور ته راغلی، هغه چای وڅکو، هغه روټۍ وخوړله. نو دا د هغه په ځای، د هغه د نوم په ځای د هغه ورډ چې کوم دی هی استعمال کو، دا ما سره پروناون دی. بل اګزامپل ته راشي، هغې. لکه جینۍ په باره کې ته خبره کوي، یو فیمیل دی، یو نر او ښځه ده. نر دپاره موږ هی استعمالو او د ښځې دپاره موږ څه استعمالو؟ هغه استعمالو، هغې. لکه تاسو وویل چې هغې روټۍ وخوړله، هغه سکول ته لاړه، هغې لمونځ وکړو. دا هغې ورډ چې کوم دی دا ما څه دا پروناون دی. دا زه د هغې د نوم په ځای استعمالوم. زه د هغې نوم نه یم، زه شي ویم، شي. بل اګزامپل، لکه ته وایې چې هغوی. لکه فار ایګزامپل دا د هغوی ګاډی دی، دا د هغوی پټی دی، دا د هغوی بنګله ده. نو دا هغوی رب تاسو چیرې دا تا سره پروناون دی. دا هغوی څوک ظاهروي؟ دا هغوی ظاهروي. لکه دا ګاډی چې څاري. لکه فار ایګزامپل اسلم، عمر او علي، دا یو درې ملګري دي او د هغوی یو ځای کې یو پټی دی. او ته داسې ونه وایې چې دا پټی د اسلم، د عمر او د علي دی، او ته د هغوی د دې په دې وایې چې دا پټی د هغوی دی. چا ته وایې چې دا ته تپوس وکړي چې دا پټی د چا دی، ته ورته وایې چې دا پټی د هغوی دی. دا د هغوی لفظ چې کوم دی دا ما سره چې دی، دا ما سره پروناون دی. اوس زه تاسو ته یو اګزامپل در کوم. دا تاسو هم وویل چې هغه، هغې، مونږ، زه، ته، دا ټول چې کوم دي دا ما څه دي؟ دا ما سره پروناون دي. تا له اوس یو اګزامپل در کوم. ما سره تاسو لکه تاسو پرچه کې راشي که نه، په مای بیسټ ټیچر باندې یو وړوکی غوندې مضمون ولیکئ. صحیح شو؟ مای بیسټ ټیچر باندې.
نو زه فرض کړه دغه مای بیسټ ټیچر لیکم ورته ګورئ ښه ټیک به وي خو تاسې دغه ته ګورئ د جملې بورینګ درته وګورئ تاسو جمله څونه بد لګي لکه ما ته دی چې I have many teacher but Mr. Hilal is my best teacher. Mr. Hilal is BABED. Mr. Hilal is our teacher in charge. Hilal teach us English. Mr. Hilal teach us very well. دا ګورئ دا ما یو تاسو ته یو څو سنټنسز یاد کړل خو ما پکې بالکل دغه یاد نه کړو ما پکې د هی استعمال نه کړو ما هر ځای کې استعمال کو چې مستر هلال او مستر هلال ما هی ورډ استعمال نه کړو نو می شي استعمال کوم نو اوس ګورئ ما ویل چې د ما ډېر استادان دي خو مستر هلال چې کوم دی دا ما یو فرست ټیچر دی هغه بی هم کړی بی ای ډي هم کړې ده او بیچلر اف آرټ او تاسو ته پته نه مستر او زموږ ټیچر انچارج هم دی او موږ ته انګلیش ښایي او هغه موږ ته ډېر ښه طریقه کې درس راکوي دا د پښتو کې ترجمه ده اوس که زه دا دې کې ما پروناون استعمال نه کوم ما تاسو ته یو څو سنټنسز وویل ما پکې پروناون استعمال نه کو ما بس صرف د ټیچر چې کوم دی د هغه نیم مې استعمال کو اوس زه داسې کومه چې همدغه لیکم خو د ټیچر نیم په دې د یو پروناون استعمالوم او اوس تاسو دې خوند او مادې ته ګورئ چې د جمله کې د اورېدو لپاره څومره شوق پیدا کېږي څومره د یو کس زړه غواړي چې یا بالکل دا واورم لکه I have many teacher but Mr. Hilal is my best teacher ما داسې ویل بس دا مې هغه جمله راواخیستې یو پېره مې مستر هلال ویل He is BABAD He is our teacher in charge He teach us English He teach us very well اوس ته وګورئ په لومړۍ جمله کې ما پروناون نه استعمال کړی ما صرف نون استعمال کړی نون تاسو ته ما په تېره ویډیو کې ښودلی دی چې نون ما سره د یو نوم ته وایي هلال ما سره د یو نوم دی نو ما په لومبي پیراګراف کې نو پروناون استعمال نه کړو ما صرف دا ویل چې مستر هلال بی اے کړی دی مستر هلال موږ ته ډېر ښه طریقه کې درس راکوي او ما په دویمه جمله کې دا وویلو ګوره د دویمې جملې ترجمې ته غوږ کېدئ ما ویل چې زما ډېر استادان دي خو مستر هلال ته ما د خوښې ټیچر دی هغه بی اے کړی بی اے ډي هم کړې ده هغه زموږ ټیچر انچارج دی هغه موږ ته انګلیش ښایي او هغه چې موږ ته په کومه طریقه درس راکوي د هغه درس طریقه ډېره مزېدار ده موږ ته په مزېدار طریقه کې درس راکوي موږ ته په مزېدار طریقه کې سبق ښایي تاسو وګورئ تاسو لومړي پیراګراف ته وګورئ او دویم پیراګراف ته وګورئ دا لومړی پیراګراف څونه بد لګي بیخي چا ولاړو نه غواړي نه چې دا واورو ځکه دې کې پروناون نه دی استعمال شوی نو که چېرته پروناون نه وی راغلی نو زموږ ټولې خبرې به بورینګ وې خلکو باندې به بدې لګېدلې بیخي خلکو له مزه نه ورکولی چې خلکو دا خبرې اورېدلې وې نو تاسو وګورئ په دویم پیراګراف کې ما ټول ورډ چې کوم دي دا څه کې دا ټول هلال دا چې کوم دي نون د دې په دې ما هي استعمال کو بس د هي نه مراد هلال شو نو تاسو وګورئ دا دغه وه بل اګزامپل در کوم Ali washed the car and he is tired مطلب پښتو کې ترجمه دې داسې ده چې علي موټر وینځلو او هغه ستړی دی اوس وګورئ دا علي چې کوم دی علي واش د کار علي موټر وینځو دا دویمه جمله کې چې کله ما استعمال کړی دا این چې کوم دی دا این چې بیکار شو دا دوه جملې یو ځای کوي وروسته پارټ اف سپیچ کې د دې لپاره هم یو دغه او موږ تاسو ته ښایو علي واش د کار and he is tired علي موټر وینځلو او هغه ستړی دی اوس ما دلته د علي په ځای هي استعمال کړی تاسو هي ته وګورئ ما داسې ونه ویل چې علي واش د کار and علي is tired علي موټر وینځو او علي ستړی دی څونه بد لګي اړوله بیخي خوند نه کوي چې څوک یې واوري نو ځکه ما د علي په ځای هي استعمال کو نو دا جمله لږ غونتې انداز چې کوم دی انداز د جملې هغه انداز چې کوم دی ویلو کوم انداز دی هغه به لږ مزېدار لګي او تاسو چې کله انګلیش وایئ که نه نو هغه به څوک بور کوي نو ځکه دا د پروناون خپل کمال دی چې پروناون ته کله په یو سنټنس کې استعمال کوي بس قدرتي افیکټ دی د دماغ د انسان په دماغ باندې چې هغه غواړي چې بالکل دا خبره واورو علي واش د کار علي موټر وینځلو and he is tired او هغه ستړی دی علي په دې ما هي استعمال کو واپسې سنټنس بل یو اګزامپل دی Osman can speak English because he lives in the USA ترجمه عثمان انګلیش ویلی شي ځکه چې هغه په امریکا کې اوسیږي یو ایس اے امریکا ته وایي ګوره عثمان کین سپیک انګلیش بیکاز پکې بیا راغلی دا دویمه جمله شوه د عثمان په دې دلته ما څه استعمال کړي هي استعمال کړی چې هي لیو ان د یو ایس اے ما داسې ونه ویل چې عثمان کین سپیک انګلیش بیکاز عثمان لیوز ان د یو ایس اے ما داسې ونه ویل که ما داسې ویلی وي دا جمله بالکل غلطه وی د پروناون مطابق د
دغه مطابق د ګرامر مطابق ما داسې ویل چې عثمان انګلیش ویل شي ځکه چې هغه دا هغه چې ما سره کوم دی هغه په یو اس ای کې اوسېږي دا ما سره پروناون دی. بل اگزامپل Ali, Aslam and Amir won the match so they are very happy. Ali, Aslam, Amir کرکټ یې وګټو میچ یې وګټو او ځکه هغوی ډېر خوشحاله دي. دوی د علي اسلم امیر میچ وګټو او نو د هغوی ځکه ډېر خوشحاله دي. هغوی ډېر خوشحاله دي. اوس وګوره په دې کې ما دا نیم استعمال کړل او که زه داسې ویم چې دا علي اسلم او امیر دا ما سره نون دي د دوی په ځای زه پروناون استعمال کړم زه یم چې they won the match so they are very happy. هغوی کرکټ وګټو ځکه نو هغوی ډېر خوشحاله دي. هغوی کرکټ وګټو ځکه ډېر خوشحاله دي. د علي اسلم او امیر په ځای موږ څه استعمال کړو دی استعمال کړو دی ماته څه دی پروناون دی. بل اگزامپل The car has reached and it is waiting. موټر راغلی دی او بهر انتظار کوي یا انتظار کوي. نو اوس تاسو ګورئ د کار ما سره یو ناون دی او دې په دې ما اټ استعمال کو اټ په ځای استعمالوم دا ځان سره یاد ساتئ چې اټ په موږ د بېجان چیزونو دپاره استعمالوو او د بېجان سره هغه چیزونو دپاره هم چې د کم نر او ښځه نه معلوم د هغې دپاره موږ اټ استعمالوو. نو ما وویل چې موټر راغلی دی او بهر انتظار کوي د کار په ځای ما څه استعمال کړل اټ مې استعمال کو. نو په دې جمله کې ما سره اټ چې کوم دی دا ما سره څه شو دا ما سره پروناون شو. نو تاسو په لنډو الفاظو کې خلاصه دا ده چې هغه الفاظ کوم چې موږ د نون په دې استعمالو د یو نوم په دې هی اټ دی دې ته به څه وایي پروناون وایي دې ته به پروناون وایي. اوس د دې کاینډ ډېر دي د دې ډېر قسمونه دي کاینډ دا پروناون خو موږ پکې یو اهم زده کوو چې هغه ډېر استعمالیږي او چې هغه تاسو زده کړئ بس دا کافي دی. نور که تاسو دم کوئ بلکل ښه خبره ده په علم کې مو دا پوه شي خو دا یو ستاسو کار کوي بلکل تاسو کار وپوهېږي او ستاسو به ډېر زیات استعمالیږي چې هغې ته وایي پرسنل پروناون. اوس پرسنل څه وایي ذاتي پرسنل پروناون. وګوره دا تا چې پر اسکرین کوم ښکاري آی وي یو دی هی شي اټ دا ټول ما سره څه پرسنل پروناون دي. دا چې په اسکرین کوم ښکاري که نه دا ما سره پرسنل پروناون دي. دا به دې ته پرسنل پروناون ځکه ویلی شي چې دا د یو کس دپاره استعمالیږي ځان دپاره د هغه دپاره د هغې دپاره زموږ دپاره دې ته څه وایي دې ته ځکه پرسنل پروناون وایي او پرسنل پروناون بدداري آی زه وي موږ یو ته دی هغوی هی هغه شي هغې اټ دا. اوس دا په دریو پارټو کې تقسیم شوي دي او دا ډېر زیات اهم دي. چېرته تاسو دا زده کړئ که نه نو بلکل تاسو په انګلیش کې ډېر زیات پوه شئ په انګلیش کې به ډېر مخکې لاړ شئ. غوږ ورته کېږدئ. لومبی پکې دی فرسټ پرسن دویم پکې دی سیکنډ پرسن او دریم پکې دی تھرډ پرسن فرسټ سیکنډ تھرډ دا پکې د دې مینلی ټایپس دي. اوس دا پرسنل پروناون چې کوم دی دا مزید تقسیم شوي دي په 3 ګروپونو کې. ګوره فرسټ پرسن چې کوم دی دا ما سره دی آی وي سیکنډ پرسن پکې ما سره یو دی او تھرډ پرسن پکې ما سره دی دی شي اټ هی دا ما سره تھرډ پرسن دی. اوس زه تاله یو اگزامپل در کوم. فرسټ پرسن چې کوم دی لومبی خو په دې پوه کوم چې فرسټ پرسن ته وایي فرسټ پرسن هغې ته وایي څوک چې خبرې کوي خبرو کوونکې زیر کلام کرنے والا فرسٹ پرسن لکه فرض کړه زه خبرې کوم او سیکنډ پرسن هغې ته وایي څوک چې دا کلام اوري څوک چې دا خبرې اوري هغه سیکنډ پرسن دی ما سره او تھرډ پرسن ما سره هغه دی د چا باره کې چې خبره کېږي لکه اگزامپل اوس واخلئ اوس د اگزامپل وخت رالی یم زه تا ته ویم ته ما سره خوا کې ناست دی چې اسلم عامر او اسد هغوی د ساري مونځ نه کوي هسې لږ یو اگزامپل دی غیبت کوم خو غیبت ښه کار نه دی خو دا یو اگزامپل دی ستاسو د پوهې دپاره هسې یو خبره کوم زه تا ته ویم چې اسلم عامر او اسد هغوی د ساري مونځ نه کوي نو زه چې کوم دی زه خبرې کوم زه فرسټ پرسن یم تا ته کوم ته سیکنډ پرسن یو ته
third person هغوی دي third person یا ساته third person به هغه وي چې هغه موجود نه وي هغه په حاضر کې حاضر نه وي هغه third person وي کلام زه خبرې کوم زه first person یم تا ته حکم ته second person یې هغوی باره کې هم هغوی third person دي نو I وي زه یا موږ تا ته خبره کوو یا زه تا ته خبره کوم یو تا ته به دا یو بس دی second person کې صرف دا یو راځي او third person دی یا د هغوی باره کې خبرې کوو یا کوم وی دپاره به کوو راځي او I دپاره به کوم شي هغې باره کې اټ دا بیجان چیز باره کې او هی د هغه باره کې اوس د دې یو سیکنډ شکل دی د یو دویم شکل دی د دې فرسټ سیکنډ او تھرډ پرسن یعنې د دې ټول پرسنل پروناون یو دویم شکل دی د آی دویم شکل دی می د وی دویم شکل دی اس معنا دواړو یو رنګ ده د یو دویم شکل دقه یو دی د دې دویم شکل دی دم د شي دویم شکل دی هر د هی دویم شکل دی هم او د اټ دویم شکل هم دی اټ د یو او د اټ شکل نه بدل شوی دقه راغلی نو د ټولو بدل شوي اوس د دې معنی څه دي دا د دویم شکلونه دي ګوره د آی معنی ده زه د وی معنی ده مونږ د یو معنی ده ته د دې معنی ده هغوی د شي معنی ده هغې د اټ معنی ده دا بیجان چیز د هی معنی ده هغه او دقه رنګ د می زه اس مونږ یو ته دم هغوی هر هغې او اټ دا بیجان چیز او هی دا هی چې کوم دی دا هغه هم سوري هم هی هم ویلي آلریډي هم اوس تاسو لږ غونتې دا شی لږ دماغ کلاو کوئ دا آی وی دی هی شي اټ دا چې کوم دي دا کوم چې لومبی شکل دی دا لومبی شکل ځان سره دماغو کې سیو کوئ دې ته وایي سبجکټیو کیس او دا دویم چې کوم دی می اس یو دم هم هر اټ دې ته وایي ابجکټیو کیس اوس تاسو ځان ته یاد کوئ تاسو چې ما ښودلي وو چې سبجکټ هغې ته وایي څوک چې کار کوي ابجکټ هغې ته وایي چې په چا چې کار کېږي نو اوس تاسو په دې لږ غونتې را خپل دماغ وجنګوئ او ووایئ چې دا سبجکټیو کیس ولې دی او دا بل ابجکټیو کیس ولې دی سبجکټیو کیس دا لومبی د آی وي دی هی شي اټ دا سبجکټیو کیس ځکه دی چې دا کارکوونکی دی چې کله یو جمله کې موږ د آی وي یو دی د دې باره کې خبره کوو نو مطلب په دوی باندې به کار کېږي دا کار به دوی کوي آی دا کار به زه کوم وی دا کار موږ کوو دی دا کار به هغوی کوي نو دا ته سبجکټیو کیس ځکه وایي چې دوی کارکوونکي دي او دا ابجکټیو کیس چې کوم دی په دوی باندې کار کېږي لکه می په ما باندې کار کېږي اس په موږ باندې کار کېږي یو په تا باندې کار کېږي نو دې ته ابجکټیو کیس ځکه وایي چې په دې باندې کار کېږي دې بل ته سبجکټیو کیس ځکه وایي چې دا په یو جمله کې کار کوي لکه په یو جمله کې چې څوک کار کوونکی وي ته ویني لکه آی ویني وی ویني دا به څه دا به سبجکټ وي او کله چې می اس یو دم دا ویني دا به ابجکټ وي اوس راځئ په اګزامپل په ذریعه به تاسو بالکل پوه شئ ما صرف یو اګزامپل دی چې آی ګیو ماهد سم مني ما ماهد ته لږې غونتې پیسې ورکړې ماهد ما سره یو نوم دی ما ماهد ته لږې غونتې پیسې ورکړې اوس د آی چې کوم دی دا ما څه شی دی دا ما سره سبجکټیو کیس دی آی ما سره فرسټ پرسن هم دی خبرې کوي او ما سره دا سبجکټیو کیس هم دی مطلب دا کار په چا باندې شوی دی دا پیسې چا ورکړي دي دا والا ماهد ورکړي دي نو په جمله کې چې کوم کارکوونکی وي هغې ته به سبجکټ وایي او که زه دا جمله داسې راواړمه چې ماهد ګیو می سم مني ماهد ما له څه لږې پیسې راکړې دي نو اوس تاسو ګورئ د آی ځای ونیو می د وختي جمله کې کار په چا باندې شوی چې ما ماهد له پیسې ورکړي آی کار کړی و آی کارکوونکی و او په دویم جمله کې دا ما وویل چې ماهد ګیو می سم مني ماهد ما له څه پیسې راکړې وي نو اوس دا په ما باندې کار وشو که نه ماله ماهد ما له څه لږې غونتې پیسې راکړې وي نو د آی په دې ما می استعمال کو نو لہذا په دې جمله کې دا می چې کوم دی دا څه شی دی دا ابجکټیو کیس دی بل اګزامپل وی ټول هیز ټیچر موږ د هغه ټیچر ته وویل نو اوس تاسو ګورئ
دا وی چې کوم دی دا ما سره چې دا ما سره یو پروناون دی، پرسنل پروناون دی، سبجیکټیو کیس دی، فرسٹ پرسن دی. نو تاسو ګورئ وی ټول هیز ټیچر، ما د هغه ټیچر ته ویل. دا وی چې کوم دی دا کارکوونکی دی که نه، دا پکې سبجیکټ شو، بس سبجیکټ شو، کیس ورسره ولګوه سبجیکټیو کیس. او که زه دا جمله داسې راواړم چې هیز ټیچر ټولډ اس، د هغه ټیچر موږ ته وویل. په لومړۍ جمله کې دا کار موږ باندې شوی چې موږ هغه ټیچر ته ویل. په دې جملې کې دا کار موږ باندې وشو چې د هغه ټیچر موږ ته وویل. هیز ټیچر ټولډ اس. دا وی چې کوم دی اوس د دویم شکل اختیار کړی دی او بطور سبجیکټیو کیس ابجیکټیو کیس خپل کار کړی دی. نو ما داسې ویل چې هیز ټیچر ټولډ اس، وی اوړېدلی دی اس ته. نو تاسو وکتل چې څنګه یو ورډ یو پروناون د سبجیکټیو کیس نه بدي ابجیکټیو کیس ته، او د هغې مطلب به څنګه شي. نو دا څه شو چې هیز ټیچر ټولډ اس، د هغه ټیچر مونږ ته وویل. بل اگزامپل، هی کلډ د تیف، هغه غل مړ کو. دا هی چې کوم دی دا ما سره سبجیکټ دی، کارکوونکی دی، کیس. نو سبجیکټیو کیس هی کلډ د تیفز. اوس که زه داسې ووایم دا هی هم ته واړوم، نو زه به داسې ووایم چې غل هغه مړ کو، هغه نه دی هغه. غل ګیر کو او ایسته یې مړ کو، په لار کې ګیر کو، په هر ځای ګیر کو. دا یو اګزامپل دی چې غل هغه مړ کو. نو زه به ووایم چې د تیف کلډ هم، غل هغه مړ کو. نو تاسو ګورئ د هی دویم شکل اختیار کړی او هم له راغلی دی. بل اګزامپل، هی آسکډ اسیم، هغه د اسیم نه پوښتنه وکړه، هغه د اسیم نه سوال تپوس یې ترې وکړو. نو تاسو وګورئ دا هی چې کوم دی دا ما څه دی، دا ما سره سبجیکټیو کیس دی. اوس چې دا هی رړم ابجیکټیو کیس له، نو دا بیا جمله به تاسو داسې ری ارینج کړئ چې اسیم آسک هیم، اسیم د هغه نه پوښتنه وکړه، نو هی راواوړېدو هم ته. بل اگزامپل، they caught the thieves on the spot، هغه غله په موقع ګیر کړل. they caught the thieves on the spot. اوس تاسو ګورئ دا دی چې کوم دی دا ما سره څه دی، دا ما سره پروناون دی، پرسنل پروناون دی، تھرډ پرسن دی. تھرډ پرسن مطلب موجود نه دی که نه، اوس ما سره خواته نه دی که نه، مطلب نشته، په موقع موجود نه دی، ځکه ما د استعمال کو. تاسو ته ما وویل چې تھرډ پرسن هغه دی چې هغه به موږ د هغه کسانو دپاره د هغه کس دپاره استعمالوو چې هغه په هغه وخت موجود نه وي. نو ما وویل چې they caught the thieves on the spot، هغه غله په موقع ګیر کړل. اوس دا دی ما سره څه شی دی، دا ما سره سبجیکټیو کیس دی. دا کار په چا باندې شوی دی، کار په هغه باندې شوی دی. اوس داسې راړم ابجیکټیو کیس ته، دا کار په ده باندې کوم، د غلو باندې هغه ګیروم. نو زه به څه ویم چې the thieves caught them on the spot، غلو هغوی په موقع ګیر کړل، بس غله سره دی چې څنګه هغوی ولیدل بس ډایرکټ یې پې حمله وکړه او ګیر یې کړل. نو اوس مې دا کار چا وکړل، دوی په غلو باندې ګیر کړل. وختي کې خو ما هغوی باندې غله ګیر کړي وو، اوس مې غله په هغوی ګیر کړل. نو ما څه راوړل، ما هغه چې کوم و هغه، دا جمله لږه کنفیوز ده، هغه چې کوم دی هغه غله ګیر کړل. اوس دا زه په یو اسان الفاظو کې هم راشي، they caught the thieves on the spot، هغه غله په موقع ګیر کړل. اوس دا هغه کار چا کړی، دا غله چا ګیر کړي دی. اوس زه داسې کار کوم چې کو چېرته دا غلو هغه ونیو او ګیر کړی و on the spot په موقع باندې. نو زه به ویم چې the thieves caught them on the spot، غلو چې کوم دی هغوی په موقع ګیر کړل. نو دا دی واوړېدو څه ته، دیم ته. او تاسو ما ویل چې دی دویم حالت چې کوم دی دا دیم دی. یو وړه غوندې خلاصه در کوم، به چې کوم ځای کې I we you they he she it دا هم لیدو، دا به سبجیکټیو کیس وي، دا به کار کوي، ای به هم کار کوي، ای زه، وی به هم کار کوي، یو به هم کار کوي، دی هم کار کوي، he she it دا ټول به کار کوي. او چې کله هم په یو جمله کې me us you them him her it دا لیدو، نو دا به څه کوي،
دا به ابجکټیو کیس کار کوي. بس دا ټول اثر پروناون باره کې. اوس دې پسې راځو ایډجکټیو به موږ په را روان پارټ کې زده کوو، په را روان ویډیو کې موږ ایډجکټیو زده کوو. والسلام.